السلام علیکم، جاوید بختیار یم. څنګه کولی شو چې داسې یو لیست جوړ کړو چې هغه موږ د اکسل هر شیټ ته بوځي. یعنې د دې تللو لپاره موږ څنګه کوډ کولی شو او څنګه یې طریقه ده. ډېر اسانه طریقه لري. یعنې د دې لیست نه موږ یو شیټ انتخابوو، جنوري فبروري. شاید تاسو سره زیات هېڅ مشکل هم نه لري. نو دلته به کلیک ورباندې وکړئ، ورته وایي مارچ، هغه ته ځم شیټ ته، هغه مارچ ته اټومیټیک راغی. بیا کلیک ورباندې کې نه اپریل ته ځم، نو اپریل شیټ ته اټومیټیک رالی. او بیا ورته وایي مثال هر شیټ چې ته وغواړې نو بیا ته فبروري سلیکټ یې، فبروري ته ډایرکټ رالی. د دې طریقه څنګه ده؟ د دې طریقه داسې ده، زه یو نوی شیټ اخلم او دلته یو شیټ اخلم، دلته بل شیټ اخلم، بلته داسې. نو دې شیټ کې زه دلته ټیکسټ ټایپ کوم. صحیح شو. او داسې وخت ډیولپر ته راځم او دې نه دا اکټیویکس کنټرول اخلم او دې ته ډیټا ایډوم. دې ته ډیټا الټ اف 11 یا ویژوال بیسیک له لارې ایډوم. د دې د ایډولو لپاره دلته راځم. دا ما سره چې ده ورک بوک 2 ده، نو ورک بوک 2 شیټس نومان دي را سره کنه ده. په شیټ 1 کې کوډ کوم، نو دلته کوم. زه نوم ورکوم سبدي محمد یا سبدي اټ. زه د شیټانو نوم اول کامبو بوکس ته اضافه کوم. نو یو اوبجیکټ جوړوم، دای میسج از ورک شیټ فار each sh in a active workbook dot sheets. ځکه دا مخ تشریح کړي دي، هغه ویډیو در سره وګورئ. نو دلته راځم next دی sh کامبو بوکس ده کنه. نو می ډاټ کامبو بوکس 1.8 کا آیټم ورته کوم sh ډاټ نیم. بس دا کوډ زه رن کم، ډایرکټ به ډیټا اضافه شي. می ډاټ کامبو 1 فار each sh in active workbook dot worksheets کلیکشن ده کنه. اوس دلته کلیک ور باندې کوم، یو ځل تر شپږ هیټ شو کنه. که دا کوډ باندې دوم ځل کلیک وکم بیا به زیات را سر زیات شي. بیا نو زه وایم دا مخکنی ډیټا دی پاکیج کله چې اول سر ډیټا ورته اضافه کیږي. نو مخکنی ډیټا د کلیر لپاره دلته راځم می ډاټ کامبو 1 ډاټ کلیر او په دې وسکري وس دا رن کوم، بار بار یې رن کوم، بار 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 شر څونه ځل یې رن کوم، خو هغه ډیټا د جاتیږي نه، ځکه مخکنی ډیټا پاکیږي. اوس د دې چینج ایونت باندې کله چې کامبو کې ډیټا چینج سي نو د دې کې یو ټیکس پاتې کیږي، د دې ټیکس ته دی زی. نو دا څه کوم کله چې ډیټا سلیکټ شیټ 3 نو دلته دا ایونت سو چینج وسو او دلته دا شیټ 3 پاتې نو د شیټ 3 ته دی باید راځي. نو دا د دې په چینج ایونت باندې کوم، دا ډیزاین تړم، په دې ډبل کلیک کوم او د دې چینج ایونت باندې دا څورته ما کنه ضرورت اکټیو ورک بوک، اکټیو ورک بوک dot sheets index غواړي. index نمبر هم ورکولای سم 1 2 3 یا داسې یو سیستم چې هغه باید نیم انټر په مختلفو طریقو سره. خو زه ډایرکټلی نیم ورکوم می ډاټ کامبو بوکس 1 ډاټ ټیکسټ ډاټ سلیکټ کړه. یعنی ما ورته وویل هغه وایي کوم شیټ زه درته خلاص کوم یا کوم شیټ ته ځې، زه ورته وایم په دې کامبو بوکس په دې ټیکس په دې کې کوم یو پاتې کیږي او هغه راته انتخابوه. سلیکټ پروپرټي حتمي ده باید راته سلیکټ شي. نو زه داسې کوم، دا ډیزاین نه باسم، زه ورته وایم شیټ 6 ته زه رالم، بیرته شیټ 1 ته راځم، بیا زه ورته وایم شیټ 3 ته اټومیټیک ډول رالم او بیا زه ورته وایم شیټ 1 خو پریزنټ یم. نو شیټ 2 نو شیټ 2 ته اټومیټیک ډول داسې کولی شي هر شیټ ته اټومیټیک ډول لاړ شي.